شاه بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو د ولوا د برخې په ټیمورونو باندې خبرې کوو. صحیح. ولوا چې مختلف جوړښتونه پکې شامل دي یا اکسټرنل جینیټیل یا اکثره برخو کې ډاکټر صاحبانو یو نه بلکې متعدد شمیر سرطانونه واقع کېدای شي چې اکثره سالم او اکثره خبیث وي. خو هغه سرطانونه چې په ولوا کې اکثره وخت واقع کېږي ډاکټر صاحبانو هغه عبارت دي له فایبروما. فایبروما کوم سرطان ته وایي؟ هغه سالم سرطان ته وایي چې منشأ له کوم ځای څخه وي ډاکټر صاحبانو؟ له فایبروس ټیشو څخه وي. نیوروفایبروما هغه سرطان ته وایي چې منشأ د فایبروس او نرف ټیشو څخه وي که نه؟ انجیوما چې منشأ له چیز څخه وي؟ د وینې د رګونو څخه وي. لیپوما چې منشأ له شحمیاتو څخه وي. دغه ټول چې دي ډاکټر صاحبانو دا سالم ټیومرونه دي نه؟ سویټ ګلینډ ټیومرونه خپله موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې دلته ولوا کې نږدې دلته مثلا اکثره اپوکراین سویټ ګلینډ وي که نه؟ دا خو پېژنئ ایکراین اپوکراین په دې باندې سویټ ګلینډ باندې هیستولوژي کې خبرې کړي دي که نه؟ نو دا اکثره وخت دلته سویټ ګلینډ چې وي اپوکراین وي ډاکټر صاحبانو. په هغو سویټ ګلینډ یا د خولو په غدواتو کې چې د ولوا یا د پرچ چاپیره وي ډاکټر صاحبانو په هغو کې هم اکثره وخت مختلف خبیث او سالم سرطانونه واقع کېدای شي. سکویمس سیل کارسینوما هم ډېر زیات واقع کېږي په وجینا باندې له پاسه په ولوا باندې له پاسه ډاکټر صاحبانو. بل چې د ورکوس کارسینوما دا هم اکثره وخت واقع کېږي په ولوا باندې له پاسه. ملیګننټ میلانوما چې قسم تورې دانې دي چې په وجینا باندې په ولوا باندې را پیدا کېږي. او میزنکایمل سارکوما دا ټول هغه سرطانونه دي چې په ولوا باندې ډېر را پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. په هر صورت ډاکټر صاحبانو یوه خبره په یاد لرئ، په ولوا باندې اکثره هغه سرطانونه را څرګندېږي کوم چې په جلد کې واقعیت زیات دي. په جلد کې خو د نیکه مرغه اکثره وخت په ولوا کې چې کوم سرطانونه رامنځته کېږي سالم ډېر وي. لږ اندازه یې کېدای شي څه رقم وي؟ خبیث وي. لږ اندازه یې کېدای شي چې خبیث وي، نور اکثره یې سالم وي ډاکټر صاحبانو. چې له هغې جملې څخه به زه ځینې حالتونه تاسې ته ووایم. صحیح سو. تر ټولو لومړی سرطان چې ډاکټر صاحبانو په ولوا باندې لیدل کېږي هغه څه شی ده؟ هغه سټرومل پولیپس ده ډاکټر صاحبانو. سټرومل پولیپ Do you know polyp? تاسو ته ما پرون ویلي وو چې فرض کړئ دغه لویه منوره دي او فرض کړئ دای لویه مجوره دي ډاکټر صاحبانو. او دا څه شی دي ډاکټر صاحبانو؟ فرض کړئ وجینل کانال دی. صحیح سو. یورټرس ده فرض کړئ دلته. اکثره وخت ډاکټر صاحبانو دغه سټرومل پولیپ له لویه مجوره څخه منشأ اخلي. په ډېرو لږ اوقاتو کې کېدای شي چې د لویه منور او د نورو برخو څخه منشأ اخیستې وي. دا پولیپ چې وي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت د کڅوړې په شکل سره کښته راځړېږي. موږ پوهېږو چې پولیپ اصل کې څه وي ډاکټر صاحبانو؟ یو ماس، یوه کتله ده. په دې کتله کې دننه خوا چې موږ تاسې وګورو سټروما لري او د باندې خواته اکثره هغه حجرات لیدل کېږي له کوم ځای څخه چې د منشأ اخیستې وي. په سټروما کې یا په داخلي برخه کې اکثره وخت موږ تاسې د وینې رګونه وینو ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. چې هغه یې کېدای شي چې مختلفې اټریانې او وینز وي کوم چې د پولیپ مختلفو حجراتو ته سپلای ورکوي ډاکټر صاحبانو. موږ پوهېږو چې هر پولیپ ډاکټر صاحبانو یوه باډي لري او بل شی لري ډاکټر صاحبانو نیک او سټاک. د دغه پولیپ سټاک اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په هغو انساجو پسې وصل وي له کوم ځای څخه چې د منشأ اخیستې وي. چې ما ټول اکثره وخت له لبیه مجوره څخه کېدای شي چې بعضې وخت له لبیه منوره څخه او له نورو ځای څخه منشأ واخلي. دا پولیپونه چې په محبل غلط مې ویل پرچ کې واقع کېږي یا په ولوا کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو کېدای شي په تعداد کې یو او یا هم بعضې وخت په تعداد کې زیات وي. صحیح ده. چې په دغه ځای کې تاسو ته ډېر ښه معلومېږي.
یعنی پولیپ څه شی ده؟ یو سالم ټیومر ده. دا چې دې له بیخه پرې کړل کیسه دې ور ختمه کړه. ته معلومیږي دا هم ګوري دا جراحي ته پلان سوی ده. دا ټیومر جراحي ته پلان سوی دی او له ګوره دغه ډراپ ور باندې پروت دی که نه، او له هغونه وروسته یې تصویر اخیسته سوی دی. بل پپیلري هایدراډینوما دی ډاکټر صاحبانو. پپیلري هایدراډینوما چې بعضې وخت دې ته موږ تاسې صرف هایدراډینوما پیلیپارم هم ورته وایو ډاکټر صاحبانو، سوري پاپیلیپامو نه پاپیلیپیرم ورته وایو. پاپیلیپیرم هایدروما پاپیلیپیرم او یا هم پپیلري هایدروما هایدراډینوما پپیلري هایدراډینوما. دا بیا یو بل سالم سرطان دی چې ډاکټر صاحبانو اکثره وخت منشا یې د اپوکراین سویټ ګلینډ څخه وي د ولوا. په دغه وخت کې اکثره وخت چې موږ تاسې ورته متوجه سو اکثره وخت ډاکټر صاحبانو دا هم په لبیه مجوره باندې راڅرګندېږي، ځکه چې موږ پوهېږو اپوکراین سویټ ګلینډ هم په اکثره وخت پر څه شي باندې قرار لري؟ په څه شي باندې قرار لري؟ په لبیه مجوره باندې وي ډاکټر صاحبانو. دا هم اکثره وخت منشا هم له هغه ځای څخه اخلي. دا داسې سرطان وي ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې ورته متوجه سو وی ګورو چې په دې کې مختلف داسې طبقات وي ډاکټر صاحبانو. کیدای شي چې مثلا په خلاف د پولیپ وده دې اکثره وخت دننه کړې وي ډېره. پولیپ چې وي د باندې ډېر ځوړېږي که نه د باندې، او دا بیا چې وي ډاکټر صاحبانو دننه یې وده کړې وي. مختلف طبقات د حجراتو په دې کې لیدل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې دې منشا له اپوکراین سویټ ګلینډ څخه اخیستې وي دغه سرطان دغه سالم ټیومرز. خو وده یې ډاکټر صاحبانو ډېر دغه پر ځای باندې د اپیډرمس پر ځای باندې وده پر چش کې ډېره کړې وي، په ډرمس کې ژور تللی وي، یعنې په انساجو کې ژور ډېر تللی وي. داسې چې که چېرته موږ تاسې دا راواخلو پرېږدو ډاکټر صاحبانو یو سټاک به ولري او سټاک کې به چې فایبرو واسکولر جوړښت به وي لکه هغه څه رقم چې موږ تاسې په پولیپ کې ویلي وو ډاکټر صاحبانو. او تر سټاک چاپېره به ډبل لایر اپیتیلیل حجرات وګورو چې اکثره حجرات به یې ډاکټر صاحبانو پلټینټ مای اپیتیلیل حجرات وي، او یا به هم د ځینې کولمنر حجراتو قطارونه هم پکې وګورو. ډو یو نو مای اپیتیلیل سیلز؟ یعنې ګورئ دغه کې یو فایبرو مسکولر سټاک وي، له هغونه چاپېره بیا ډبل لایر د څه شي وي ډاکټر صاحبانو؟ د حجراتو چې اکثره یې مای اپیتیلیل سیلز وي، او تر دې چاپېره بیا یا هم په ځینې برخو کې کیدای شي کولمنر سیلز وګورو. مای اپیتیلیل سیلز څوک ویلی شي څه شي دي؟ آفرین. هغه حجرات چې هغه اکټینومایسین فیلامنټ لري نو دغه دلته څه شي کوي؟ ډېر ښه. د ګلینډ خصوصا د اسینای او د الویلای چاپېره دا وجود لري. کله چې دا ډاکټر صاحبانو د عصبي تعصب یا هارمونل کنټرول په واسطه باندې یعنې تر پرایمري مسنجر وروسته کنټرکشن وکړي نو هغه چې هر مواد جوړ کړي وي هغه باید ټول د باندې ووځي. صحیح سو؟ نو دا چې دی له اپوکراین سویټ ګلینډ څخه منشا اخیستې وي نو په دې خاطر په دې کې اپیتیلیل حجرات په خاص توګه سره مای اپیتیلیل حجرات زیات وي، او حتی د هغه برخې ډاکټر صاحبانو ځینې اکزوکراین حجرات یا پرنکایمل حجرات کولمنر سیلز هغه هم موږ تاسې دلته پکې لیدلی سو. په سټروما کې اکثره وخت شوي ډاکټر صاحبانو کنیکټیو ټیشو وي چې له هغې جملې څخه رګونه هم پکې شامل وي. ډېر وبخښئ. دا یو ډېر ښایسته پکچر ده. زما په کمپیوټر کې ډېر واضح معلومیږي خو دلې چې نه معلومیږي I don't know that is why. کانډایلوما اکومینیټم دا به یو معلوم نوم وي زما په نظر سره. یو څو سره شناخته یاست؟ په میل کې مو ویلي وو که نه؟ کانډایلوما اکومینیټم یوازې په نارینه جنس کې نه واقع کېږي ډاکټر صاحبانو، چې ما درته ویلي وو په پینس او په سکروټم کې او پیری اینل اریا کې ډېر زیات لیدل کېدل، بلکې د ښځینه جنس ډاکټر صاحبانو په ولوا په خاص توګه سره لبیه مجوره، لبیه منوره، پیرینیم او پیرینل اریا کې ډاکټر صاحبانو ډېر زیات لیدل کېږي. صحیح سو؟ دا چې دی کانډایلوما اکومینیټم چې دی ډاکټر صاحبانو بل شی نه دی بلکې موږ تاسې پوهېږو چې دا کامن وارټس دي. خو دا چې ازخې چې ورته وایي دا چې کله په ولوا باندې له پاسه ولیدل سي
په دې کې اکثره وخت سببي عوامل چې دي ډاکټر صاحبانو ټایپ 6 او ټایپ 11 هیومن پپیلوما وایرس دغه رامنځته کوي. ځکه هیومن پپیلوما وایرس یو انکو وایرس ده که نه. دغه اصلي کې څه شی دي ډاکټر صاحبانو؟ ټیومرونه دي، کوچني کوچني سالم سرطانونه دي. په دې کې شک نشته چې هره زخه یو سالم سرطان ده. صحیح ده؟ هره زخه اصلا کې څه دي ډاکټر صاحبانو؟ هر وارډز یو سالم سرطان ده. او چې رامنځته کړی د هیومن پپیلوما وایرس. هیومن پپیلوما وایرس تر 100 ډیر ډولونه لري، خو دغه ډول یعنی کانډایلوما اکومنیټم چې دی ډاکټر صاحبانو دا د چیش په واسطه رامنځته کیږي؟ د ټایپ 6 او ټایپ 11 په واسطه باندې رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو. صحیح. د هیستالوژي له نظره چې دغه ته موږ تاسې وګورو، دغه سرطان هم بالکل داسې وي لکه څه رقم چې هغه په میل اکسټرنل جینیټیلیا کې موږ تاسې کانډایلوما اکومنیټم یا زخې ویلي وي ډاکټر صاحبانو. داسې چې وي اصل کې چې هر یوې زخې ته موږ تاسې متوجه سو، هغه به داسې وي لکه یوه درخته یا یوه ونه غوندې به وي، داسې چې شاخونه یې ورکړي وي ډاکټر صاحبانو، وده یې کړې وي. اکثره برخه د دغه زخو چې وي ډاکټر صاحبانو له چیش څخه جوړه سوي وي، د اپیتیلیل حجراتو څخه جوړه سوي وي چې په هغه ساحه کې اکانتوسیس، هایپرکیراټوسیس یعنی کیراټین پکې ډیر زیات لیدل کېږي په دغو اپیتیلیل حجراتو کې، پاراکیراټوسیس او یا هم پپیلوماټوسیس او یا هم ډاکټر صاحبانو په حجراتو کې دننه که موږ تاسې وګورو بیا په هغو کې به څه ولیدل سي ډاکټر صاحبانو؟ مختلف واکیلونه به ولیدل سي. یعنی دا معنا چې د نارملو حجراتو به د دغو حجراتو په سایتوپلازم کې واکیولیشن ډیر زیات ولیدل سي. خو اکثره وخت ډاکټر صاحبانو د دغو حجرات چې موږ تاسې دقیق وڅېړو ټول ویل ډیفرنشیټډ وي. یعنی دا معنا چې حجرات یو بل ته پاته کیږي، یا سړی پې پوهېږي چې دغه له پلانکي حجرات څخه منشا اخیستې ده. په دې خاطر خو موږ تاسې ویلی سو چې دا څه دی؟ یو سالم ټیومر ده. صحیح سو. په دې کې هایپر دغه هم نسته ډاکټر صاحبانو، کروماټوسیس او دغه شیان پکې نه لیدل کیږي. دا خطرناکه پیښه نه ده. کانډایلوما اکومنیټم اکثره وخت که چېرته د درملنه ورته وسي، ډاکټر صاحبانو خپله درملنه لري یا لیزر تراپي ورته وسي، او یا هم ډاکټر صاحبانو سپوټانسلی هېڅ بې درملنې هم خپله له منځه ځي په بېنفسي ډول سره. خو په هغو کسانو کې بیا له منځه نه ځي چې د هغوی معافیت کمزوری وي، په خاص توګه سره لکه د ایډز په کسانو کې هغه کسان چې ټرانسپلانټ ورته سوی یا ایمونوسپریسنټ اخلي یا پیدایشي ډول سره ایمونوسپریسنټ وي، یعنې معافیت یې کمزوری وي، په هغو کې بیا له مابینه نه ځي. او د بده مرغه چې هغوی کې حتی دغه سرطانونه اوړي وه، خبیث سرطانونو ته هم اوړي. سالم دي که نه، حتی خبیث سرطانونو ته اوړي. دا چې کوم ډول ته وروسته ورباندې خبرې کوو. ایکسټرا ممري پګیټس ډیزیز دا یو بل سرطان د ډاکټر صاحبانو چې په کوم ځای کې واقع کېږي، یا بل ټیومر ده چې په ولوا باندې وه. ګوري پګیټس ډیزیز اکثره وخت په چیش کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو؟ په برست، او اکثره وخت په مشرانو ښځو کې په برست باندې. که ستا په یاد وي شفیقه مبین دلته یو مریض داسې بستر کړی و پګیټس ډیزیز په برست باندې چې درلودل، په یاد دي؟ ته موږ سره دا مریض درلودل په دغه کې شفاخانه کې راسره بستر هم یو څه وخت یوه زړه ښځه وه. پګیټس ډیزیز اصل کې څه دی ډاکټر صاحبانو؟ دا یوه ډول کارسینوما ده چې په برست باندې ډېر پیدا کیږي. دا کارسینوما اکثره وخت داسې معلومیږي ډاکټر صاحبانو لکه یو مپ، لکه یوه نقشه، او په مختلفو ځایونو کې یو وایټ پلک رقم راپورته سوي داسې مثلا هغه ساحه ټول ته به فکر کوي چې یو وایرل ډیف وایرل انفیکشن دی ډاکټر صاحبانو په دغه ساحه کې واقع سوی ده. خو په اصل کې هغه وایرل انفیکشن نه وي، بلکې چې وي ډاکټر صاحبانو یوه کارسینوما وي ډاکټر صاحبانو چې په جلد باندې واقع کېږي. په خاص توګه سره په کوم جلد باندې ډاکټر صاحبانو؟ د برست. دا یوازې په جلد پورې مربوطه نه وي ډاکټر صاحبانو، دا ژور هم ډېر د برست ژورو برخو ته هم ډېر انویژن کوي، ننوځي، او حتی بیا کولی شي چې مثلا نورو برخو ته هم په ځینې وختونو کې میټاسټاسیس وکړي، خو ډېر عام نه دی ډاکټر صاحبانو. اکثره وخت د برست په کومو شاوخوا کې لیدل کېږي؟ د نیپل شاوخوا. دا پیښه یعنی پګیټس ډیزیز یا دغه ډول ملیګننسي یوازې په برست نه لیدل کېږي، ځینې وختونه ډاکټر صاحبانو د وجینا په برخو کې د ولوا په برخو کې په خاص توګه سره په لب مجوره باندې هم لیدل کېږي، مپ لایک اپیرنس ورکوي ډاکټر صاحبانو. د هیستالوژي له نظره چې پګیټس ډیزیز ته موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو، بالکل داسې معلومیږي لکه څه رقم چې په برست کې و. مثلا یوه غاټه ساحه یې نیولې وي ډاکټر صاحبانو، هغه د کومه ساحه کې چې مثلا دغه پګیټس ډیزیز را پیدا سوی وي، رنګ یې اړولی وي، قسم تور شکل خړ غوندې شکل یې غوره کړی وي، او دغه چې وي دا لیژن اکثره وخت سره یو وي، داسې لکه مثلا یوه غاټه نقشه چې په دې ساحه باندې چا لکه رسامي چې کړې وي ډاکټر صاحبانو.
او دا سرطان دی ډاکټر صاحبانو داسې کې شک نسته که چیرته مثلا په دغه سرطان باندې له پاسه د تشخیص دپاره موږ تاسې پس تلوین یا هم پیریوډیک اسید شیفت تلوین واچوي هغوی ته ډېر ښه ځواب وایي. عموما د پګیټس ډیزیز حجرات هغوی ته ډېر ښه ځواب وایي. یا هم کیدای شي چې مثلا موږ تاسې دغه څخه استفاده وکړو الشین بلو تلوین څخه استفاده وکړو او یا هم له میوکارمین تلوین څخه استفاده وکړو. دا ټول ډېر ښه رنګ ورکوي. یعنی په دې کې شک نشته چې دا سرطان بغیر دغه څخه موږ تاسې ډاکټر صاحبانو تشخیصولی شو. څنګه په سرطان بالکل بایپسي نه اخلو له پاسه دغه رنګونه ورباندې ووایي او بیرته یې واش کړي. که دغه رنګ په اډو واخیستل نو په دې کې شک نشته چې دا پګیټس ډیزیز ده. خلاص دا ما چې نومونه واخیستم یعنی چې د ډاکټر صاحبانو یوه ملیګننسي ده چې اکثره وخت ما درته ویل چې په لبیه مجوره باندې لیدل کېږي. غټ لیژن وي چې لکه یوه نقشه داسې معلومیږي. او تر ټولو وروستی ناروغي ده ډاکټر صاحبانو یا تر ټولو وروستی سرطاني حالت چې په ولوا باندې واقع کېږي هغه ولوا انټرا اپیتیلیل نیوپلازیا یا هم انویسیو کارسینوما ده. صحیح سو؟ ولوا انټرا اپیتیلیل نیوپلازیا یا وی آی ان یا هم انویسیو کارسینوما چې په ولوا باندې له پاسه واقع کېږي ډاکټر صاحبانو دا کارسینوما بالکل داسې ده لکه د بدن په نورو برخو کې چې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ په خاص توګه سره لکه د فیمل په سرویکس او په وجینا کې چې واقع کېږي. د دې سرطان د رامنځته کېدو غټ علت اکثره عالمان څه یادوي ډاکټر صاحبانو؟ هیومن پپیلوما وایرس. ما تاسو ته مخکې ویل چې هیومن پپیلوما وایرس یوازې کانډایلوما نه رامنځته کوي اکومنیټم بلکې دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو د ځینې سرطانونو سبب هم کیږي، خبیثو سرطانونو چې له هغې جملې څخه یو هم چې دي ډاکټر صاحبانو ولول انټرا اپیتیلیل نیوپلازیا یا وی آی ان دی ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ یعنی تر ټولو غټ سبب چې دی هیومن پپیلوما وایرس ده. دا هیومن پپیلوما وایرس سرویکس د برخې سرطانونو اکثر وخت رامنځته کوي. په دې خاطر پوهېږئ چې د هیومن پپیلوما وایرس واکسین په نورو واکسینونو کې په هند کې شامل شوی دی. په خاص توګه په هغو سیمو کې باید شامل سي چیرته چې د دې واقعیات زیات لیدل کېږي. په هند کې د دې واقعیات ډېر زیات دي. یعنې دغه وایرس واکسینونه موږ لیدلي دي چې هلته خلکو ته تطبیقېدل ښځو ته. صحیح؟ ولې د دې وایرس واکسینونه ورکېږي؟ ځکه چې دا حتی ځینې سرطانونه په ښځو کې رامنځته کوي. په خاص توګه سره د وجینا او سرویکس او د ولوا د برخې سرطانونه دي ډاکټر صاحبانو چې خبیث دي اکثره یې له دې جملې څخه. صحیح سو؟ دا سرطان هم اکثره وخت داسې معلومیږي په ابتدا کې ډاکټر صاحبانو لکه سکویمس سیل هایپرپلازیا چې موږ تاسې مخکې ورباندې خبرې وکړې نه چې یو سالم لیژن و په کارټیکوسټراید سره له مابینه تلل. په یاد مو دي چې یو لیچن سکلیروسیس و یو سکویمس هایپرپلازیا. په یاد مو دي په اول کې دا داسې معلومیږي دی فکر کوي چې ولا په یو سکویمس هایپرپلازیا یو ساده حالت باندې اخته سوی یم. خو وروسته دغه لیژن ډاکټر صاحبانو قرار نه یوازې دا چې د باندې خواته وده کوي بلکې په اپیتیلیم کې دننه هم انویژن کوي، ژورو برخو ته ځي. دا پیښه یعنی ډاکټر صاحبانو ولول انټرا اپیتیلیل نیوپلازیا چې دی ډاکټر صاحبانو اکثره په هغو ښځو کې واقع کېږي چې عمرونه یې د شپېتو څلوېښتو په شاوخوا کې یا د څلوېښتو د شپېتو تر منځونو وي. په سترګو باندې چې ډاکټر صاحبانو ولول انټرا اپیتیلیل نیوپلازیا ته موږ تاسې وګورو دا داسې معلومیږي ما درته لکه لوکوپلکیا یا لکه وایټ لیژن یا لکه سکویمس هایپرپلازیا چې ما تاسې مخکې وویل. خو د وخت په تېرېدلو سره قرار په دې کې تغییر راځي. داسې تغییرات چې مثلا زخمونه پکې پیدا کېږي، ژور زخمونه، داسې زخمونه چې بیا جوړیږي هم نه ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ بالکل دا داسې یوه ناروغي دی ډاکټر صاحبانو دغه ولول یا هم په پرچ پورې مربوط انټرا اپیتیلیل نیوپلازیا لکه څنګه چې موږ تاسې په نارینه جنس کې ډاکټر صاحبانو بوون ډیزیز ویلي. په یاد مو دي ما تاسې ته ویلي که د چا څخه یې رسوي بیرته ویډیو پسې وګورئ. بالکل ما درته ویلي چې کانټر پارټ د دې دپاره په ښځو کې چې دی ډاکټر صاحبانو هغه دغه ده وی آی ان ده. د دې خصوصیاتو باندې موږ تاسې هلته خبرې هم کړې وې ډاکټر صاحبانو. دا لیژن یو پلک پوره کم وي ډاکټر صاحبانو په اول کې یا تک سپین معلومیږي او وروسته قرار په دې کې زخمونه پیدا کېږي او دا ژورو برخو ته هم انتشار کوي. د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو په دې کې به اکثره داسې حجرات پیدا کړو چې په هغو کې څه شوي دي، په هغو کې داسې تغیرات واقع شوي دي چې هغه حتی موږ تاسې فکر نشو کولی چې له کومو حجرات څخه یعنې دا معنی چې انډیفرنشیټډ حجرات پکې پیدا کولی سو. اکثره وخت د حجراتو هم دلته ډېرې خبرې شته پکې، مثلا د حجراتو هایپرکروماتیزم پکې لیدل کېږي، د حجراتو اټیپیکل میوټیشن پکې لیدل کېږي. سړی داسې پوهېږي چې ولا دا کینسري حجرات دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې
په لوکل ډول سره داخلي برخو ته یا ژورو برخو ته هم انویژن کړی وي. دا سرطان که پر وخت سره تداوي نسی دا کولی سي چې حتی نورو برخو ته میټاسټاسیس هم وکړي. خطرناک حالت دی. صحیح. تر ټولو وروستی سلاید دی ډاکټر صاحبانو چې دا د دغو کارسینوما چې په ولوا کې واقع کیږي د هغو سټیجونه را په ګوته کوي. دا سرطان ډاکټر صاحبانو موږ تاسې په مختلفو سټیجونو کې دغه کولی سو، یعنې په 4 سټیجونو کې یا په 5 سټیجونو کې څېړلی سو. 0 سټیج هغو ته وایي چې کارسینوما انسایچو په ډول سره وي. دا سرطان یعنې دا سرطان چې اول رامنځته سي ډاکټر صاحبانو که چېرته حتی د نوک په واسطه باندې هم له صحت څخه وش کېږي کیسه دې ورختمه کړه. ځکه چې کارسینوما انسایچو وي تر بیسمنټ ممبران لاندې برخو ته نه یې راغلی. دې ته سټیج 0 وایي. او سټیج 1 بیا هغه ته وایي ډاکټر صاحبانو چې دا ټیومر قرار په دغه ساحه کې وده کوي او اندازه تر 2 سانتي متره پورې رسیږي. متوجه یاست؟ یا هم یعنې تر 2 سانتي متره چې کوچنی و نو موږ تاسې ورته څه وایي چې دا په سټیج 1 کې دی ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. سټیج 2 ټیومر بیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې دا قرار نورو برخو ته هم لاړ سي او تر 2 سانتي متره لوړ سي یا غټ سي. او دریم سټیج هغه حالت ته وایي چې ټیومر سایز په دغه وخت کې ضرور نه ده چې ورباندې خبرې وکړو چې غټ دی که کوچنی دی، خو شاوخوا نورو برخو ته هم انتشار کړی وي لکه په خاصو که سره یوریترا، ویجینا، انس او یا هم نورو برخو ته ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. دې میټاسټاسیس کړی وي. نو په دغه حالت کې موږ تاسې ورته څه وایو؟ سټیج 3. سټیج 4 بیا هغه برخه دی ډاکټر صاحبانو چې په نورو برخو کې نه یوازې دا چې د میټاسټاسیس کړی بلکې په یغو برخو کې سیکنډري ټیومرونه هم رامنځته سوي وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او سټیج 4B بیا هغه ته وایي چې شاوخوا رجنل لیمف نوډونو ته هم تللی وي او په لیمف نوډونو کې هم کارسینوما رامنځته کړي وي. نو په دې اساس کله چې په فرج باندې له پاسه یو کوچنی لیژن هم واقع سي باید هغه څه رقم چې ډاکټر صاحبانو انسپکشن وسي او د هغوی بایاپسي واخیسته سي او تر بایاپسي وروسته وڅېړل سي چې دا یو ساده سکویمس هایپرپلازیا ده او که دا انټرا اپیتیلیل نیوپلازیا ده یا هم کارسینوما د ډاکټر صاحبانو د فرج د برخې. په خاص توګه سره دا کار باید څوک وکړي هغه ښځې چې تر 40 کلو عمر زیات وي. د هغوی په محبل باندې که دغسې ستونزه واقع کیږي نو حتما یې باید وګوري. خو د بده مرغه چې زموږ تاسې په ټولنه کې اکثره وخت دا سرطان ان تر میټاسټاز یا تر 4 سټیج هم رسیږي، خو دوی د یو خاص نزاکت له وجې ډاکټر ته دا نه ښکاره کوي او یا چې ورښکاره کړي ډاکټر خپله ورڅخه بیریږي نه پرې پوهېږي ځکه چې څېړنه یې په دې باندې نه کړي. نو په دې اساس باندې دغه ښځې اکثره وخت د مرګ کندې ته ولیږي شي. متاسفانه. Stop the video.